اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن بیا په رایټ کلیک یا رایټ پراپرټیز باندې یا هم په پاپ اپ مینو باندې بیا دلته تیر زموږ په ډسپلی باندې غیدلم دي که کوم سوال پوښتنه نه لري مشکل نشته. یا وروسته راځو پرسونالایز باندې غیږو. پرسونالایز باندې چې کله کلیک وکړو له وروسته مخته ګوره بیکګراوند راځي. اوس موږ ګوره په هغه باندې په صفحه باندې صفحه لګولې ده. مثال تاسو درس معلوم سي دا څوم درس وکنه. اوس غواړئ چې دا تبدیل کړئ. کومه عکس غواړئ تبدیل کړئ کلیک وکړئ دې باندې تبدیل شي. اوس به دا ساده شي. ګوره اوس صفحه ته ځم دا ساده سو نه سو. بیا راځم ورته نه سیټینګ ته راځم ورته دا صفحه ورته خلاص کا. دا هر یو وینډوز ځان ته لري خو نسبت د نور وینډوز ته د وینډوز یو له سری ډیری خاصه دي. صحیح سو مثال دا ورته انتخاب کړل دې څخه ورسره ګوره ولر څه اوس به د کمپیوټر په دوه شکل سره صفحه او چیرته مثال ول دوه نور استفاده کړل نه هم استفاده کولای شي مکمل نه. صحیح سو او که چیرته مثال غواړئ دلته بیکګراوند باندې کلیک وکړئ بیکګراوند څخه ورسره ګوره مختلفې صفحې راځي. تاسو دلته ښکړی هغه راځي مثال تیاری دا په لګول د اوس په ګوره په صفحه باندې دا لګیدلې. صحیح سو یا مثال ګوره موږ دا درس په لګول دا کلیک بیرته به دا درس د کوم د درس صفحه زه دا به راسي. که غواړئ مثال نور پکچر راوړئ نو دلته چوز فوټو باندې کلیک وکړه. ګوره دلته چوز لیکلی له غوړو سره دلته په براوز فوټو باندې کلیک وکړه. اوس د عکسونه چیرې عکسونه د سحر چیرې و ګوره زه مثال ته راځم دا د محبوب عکس به یې زویم په دغه کې. اوس ګوره دغه عکسونه زه ورته دغه عکس په لګاو دا عکس باندې کلیک وکړو. اوس ګوره راځه دا عکس ده خو مشکل څه شي ده کې ټول نه ښکاري نیم ښکاري نو بیرته به تراسي دلته نو موږ دلته اپشن نه لرو. دلته ګوره چوز ا پیټ for your desktop image دلته زده چیرته انتخاب ده فیل دا ورته فیټ کا فیټ د سیکوز ګوره دلته هم درته ښکاري په صفحه هم ښکاري. اوس ګوره هغه د تلیفون په شکل سره ښیي کنه. خو که چیرته بیا دلته راسي سیټینګ ته له سیټینګ څخه وروسته دلته ورته سټریچ چې څومره عکس غټي صفحې ته راکوچنی کوي د صفحې په اندازه او که څومره عکس کوچنی یو عمره صفحې ته ورغټي خو د صفحې برابر درته جوړي. اوس سټریټ باندې کلیک وکړه سټریټ کله کلیک کول غوړسه ګور صفحې ده. اوس سره غټ کو کنه کو یعنی کاشي کو سره که غټ درته کوچنی کوي په صفحه جای او که کوچنی درته راغټوي مشکل خو نسته. له غوړسه بیا راځم ورته له غوړسه دلته ګوره دلته سنټر لرو ټیل دا څور راته تکرار که اوس راسه ګوره څور به تکرار کړی یو وره اجازه است ولې دا ډیر غټ ده. که زه راسم پینټ پروګرام ته له پینټ پروګرام څخه وروسته مثال راځم دلته مختلفې رسامیانې کوم په دغه شکل سره مې ګډوډ شیان ولیکل. صحیح سو او داسې د دغه شکل سره یو څه ورته کوچنی کوم خو د دې بیکګراوند ته راځم په دغه رکان زیړ رنګ مې ورکړو سلدانو. اوس داسې کوم کنټرول اس کې چیرې ذخیره کړم ډیسکټاپ صفحه د چا په نامه د ترتاس د عمر په نامه ذخیره کوم. عمر مې ولیکل غوړسه سیو کله سیو څخه وروسته مې دا کلوز کله دا کلوز کو. اوس راځه د عمر په نامه په دې باندې رائټ کلیک وکړه داسې هم کېږي رائټ کلیک دې سیو کو یا غوړسه سیټ ات ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک وګوره هغه اکران غي څوره درته تکرار کو به زیات وره اجازه دا اجازه دا عکس څومره کوچنی یو عمر زیات درته تکرارای. چیرې تاسو د سکرو عکسونه لیدلې تذکرو لیدلې که په یوه بیا بیخي ډېر زیات درته تکراري او چېرته م عکس غټ و بیا یو وارې درته نیم وارې شاید درته کې صحیح سو لکه دغسې بیخي سم ښکارون. نو زه راځم دا بیرته ورته انتخابوم له وروسته سنټر لرو فقط مابین کې راته وښایي ګوره اوس فقط مابین صفحه کې درته وښود. بیرته راسه سیټینګ ته له سیټینګ څخه وروسته دلته ورته مثال سنپ د سنپ په دغه شکل سره ته وښایي داسې د په هغه اولني شکل سره یې درته ښیي. صحیح سو نو بیرته سیټینګ ته راځم تر ټولو زیات چې استفاده کوو چې ده سټریچ ده یعنې کوم عکس چې زما په صفحه لګولی دا که غټې کوچنی که کوچنی غټه که صفحه ته ور برابر که تر دې خو مشکل نشته. کسټم ایمیج باندې کلیک وکړه بیا کولای شي مثال دا تورې صفحه ورته انتخاب کړي. مثال ګوره دا توره صفحه د شپې کار کې سپین ډارک هر یو ورته استفاده کولای شي. یا مثال ترته مثال دو شکل سره کولای شي مثال دا به اپلای کوي په ډارک باندې کلیک وکړه اپلای ګوره اوس دا کلیک اوس به دا یو حالت ته ګوره ټول کمپیوټر دغه حالت ته ولر. یا مثال ورته نن بيخي دې نه کلیک وکړه څخه ورسره دا بیرته خپل حالت ته صحیح سو له غوړسته بیا راځم بیا دلته دیمز لرو سو اوس دلته راتلون کې کلیک وکم بیا اتوماتیک دیمز ته راځي سر خو خلاص ان شاء الله تر دې کوم مشکل خو نشته. له غوړسته بیا کلان دراسه دلته ډیسکټاپ آیکنز لرو دا کوم کار نه کوي. زه به بیرته دا صفحه ورته واخلم صفحه مې ورته واخلم دا به بیرته خپل حالت ته هر شی راسي. نو بیرته ګوره دلته راځم ډیسکټاپ آیکن لرو. ډیسکټاپ آیکن کې څه کار نه کوي موږ دلته چې لرو کمپیوټر ریسایبینګ کنه که غواړئ مثال دا له منځه یوسئ ریسایبینګ رایټ کلیک او ډیلیټیږي
نه ډیلیټیږي. کمپیوټر مثال ډیلیټ هم دا مې ډیلیټ کو اوس دې باندې حیران شي دا زه بیرته لیکم که نو ته به راسې سیټینګ ته کله پرسونالایز ته راغله پرسونالایز نه وروسته ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړه. اوس ګوره دا 4-5 شیانې موږ ته راواخیستو. دلته څه انتخاب ده؟ ریسایبینګ فقط په ډیسکټاپ صفحه ریسایبینګ پروت ده. کمپیوټر هم ورته راوله افلای کله افلای څخه وروسته ګوره راسه کمپیوټر راوست که رانوست دغه اخر ته د سپیسې ورته دلته ګوره اوکی مشکل نشته فقط اپلای باندې کلیک هم یوزر فایل راته راوله. یوزر فایل اپلای ګوره کلیک ګوره یوزر فایل هم راوست په دې کمپیوټر کې اول دا بیا ما ډیلیټ کو. نیټورک راته راوله نیټورک اپلای کلیک ګوره نیټورک راوست. کنټرول پینل هم راته راوله اپلای ګوره کنټرول پینل هم درته راوست. که نه افکار بیرته دا لرې که ټول لرې که کله چې لرې کو اپلای کله اپلای څخه وروسته ټول لرې شو. ریسایبینګ نه ډیلیټیږي. غواړې چې دا لرې کې فقط ریسایبینګ غیر فعال که اپلای که ګوره ریسایبینګ ورک شو. بیرته غواړې راوله اپلای که بیرته به راسي. خبره دلته د اوس ګوره موږ دلته کمپیوټر راخیستی ده که نه داسې هر څوک چې کمپیوټر د راخلاص کې په کمپیوټر باندې کلیک وکړي کمپیوټر ته داخل شي فلمونه کې ګوري ته وایسې نه دا کمپیوټر خو مې راوست خو دا آیکن یې زه چینج هم نو بیا په کمپیوټر چیرې ده دلته کمپیوټر دغه ده بیا به کلیک وکړي چینج آیکن باندې کلیک وکړه تېر ورځې موږ په هغه شارکټو کې وایرسونه ویلي وو که نه دغه هغه شارکټونه دي دلته ورته وایسې د بیخي خالي جای دی راسي ګوره خالي ورته انتخاب کله که محبوب شي دغه فولډر یې جوړه کړې ګوره موږ دلته فولډر ته جوړ کړی که نه هغه هم دغه شکل سره نو دغه شکل یې چینج شو. دا نور هم چینجولی شي خو که غواړئ چې دا بیرته خپل حالت ته راولي بیرته کلیک وکړه چینج آیکن باندې کلیک وکړئ بیا کولی شئ مثال بیرته خپله ورته انتخاب کړئ خو بیرته ګوره اصل خو یې دغه ده اوریجنل. نو دا که چېرته مثال تا چینج کړی بیرته یې نه سوی پیدا کوئ بیا به یې څنګه کوئ دلته ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ بیرته خپل حالت ته دغه اکران راغی نو دا باندې اپلای که اپلای څخه وروسته اوکې که بیرته به دا خپل حالت ته راسي. سر هم خلاص انشاءالله په ډیسکټاپ آیکن سیټینګ باندې له وروسته بیا کسټم تیمز لرو که غواړئ مثال دا که دلته بیا تکرار دی که بیا دینز باندې کلیک وکړئ نو بیرته هغې صفحې ته ولي صحیح شو مشکل خو نشته تر دې ځایه ښه زه به نو دا څه شی بکګراوند مکمل سر هم خلاصو. نو له وروسته بیا راځم دلته له بکګراوند څخه کلر لرو اوس په کومه کلرو کې مثال ته استفاده کوئ اوس کله چې مثال سټارټ بټن ته ولاړ شم ګوره دا سټارټ بټن ځم چې ورنږدې شي مثال په دغه شکل سره د آیکنونه چې دی په دغه شکل سره راځي اول چې دلته چوز یور موډ کلیک وکړه دغه ټول کمپیوټر رنګ چې دا کوم یو د لایټ ده ورته دا ډارک داسې کلیک وکړو ګوره تور شو که نه شو تیاره شو او که کسټم ورته انتخاب کړي بیا به دلته خپل اخکوي مثال یو دلته ډارک ورته دا لایټ که نو دلته بیا دوه رنګونه دي کله چې چوز یور ډیفالټ وینډو کله چې مثال زه دا خلاصوم دا کوم رنګ ده سپین ده ځکه چې ما دلته لایټ انتخاب کړی ورته نه دا تور که ډارک ته راسه ګوره کله چې ډارک ورته انتخاب کوم دلته مې ډارک نه دی انتخاب کړی ډارک مې اوس ورته انتخاب کړی اوس ګوره کلیک وکړه هغه هم تور شو او که لایټ باندې کلیک وکړې نو بیا بیرته لایټ کېږي ګوره بیرته وینډو راوله هغه به هغسې او که وایسې دا د ټول پروګرام رنګ دی څنګه یي نو دلته کلیک وکړه لایټ ورته ټول پروګرام دی لایټ سپین شي ګوره ټول سپین شو که نه شو او که وایسې نه ډارک دی چې ډارک باندې کلیک وکړه بیا به ډارک شي نو دا بیرته د ټار د هول وخت لپاره استفاده کوي که چېرته تاسو ماخستان کار کوئ کمپیوټر او که چېرته دا بیرته کلوز کړئ نو بیرته ګوره بیرته خپل حالت راځي مثال هغه پټېږي. له وروسته ټرانسپرنټ افیکټس دی دا که چېرته مثال نه غواړئ اوس که چېرته دلته دغه هر یو هغه ته وګورئ په دغو ځای کې راځي ګوره دغه ځای ته که چېرته وګورئ یې مثال راځو دلته سټار بټن ته راځو نو دلته یو ترانسپرنټ رنګ راځي ګوره دا بکګراوند راځي صحیح شو دا مثال ولري که ونه لري که چېرته مثال راځي اوس دلته راځو نو دلته یې سم نه ښیي دغو ځای کې هم سم نه درته ښیي دا باید وښیي ګوره دغو ځای کې دا رنګ ته ګورئ ښه صحیح شو یا ګوره مثال دلته کوم شکل دا ترانسپرنټ افیکټس غواړئ که نه غواړئ که کلیک وکړئ نو دا راځي ګوره دلته یو څه زیاتېږي خو دلته سم نه معلومېږي خیر او که چېرته مثال کلر یې غواړئ مثال کلر یې چینج کړئ اوس کوم رنګ یې مثال دلته مینول ورته انتخاب کړه اوس ګوره دغو ځای کې اتوماتیک ټول راځي کلیک وکړه رنګونه راځي مثال مختلف رنګونه راځي اول له دغو رنګو څخه مینول که چېرته انتخاب یې بیخي دلته مثال اټومیټیک ورته انتخاب کړه دا خپله رنګ اخلي ګوره اوس که سټارټ بټن راسه دلته کرسر ته نږدې کوم دغو ځای کې مثال مختلف رنګونه اخلي او که چېرته غواړئ چې مثال خپله یو رنګ ورته چینج کړي مثال دا رنګ مې ورته انتخاب کړو له هغو څخه وروسته راځه کله چې مثال راځي نو دغو هر یو پروګرام چې سر نږدې کېږي دا به هغه رنګ اخلي نه که چېرته دغو ځای کې فقط راته ښکاري خو بس دا باید د ټول هغسې چینج شي مثال زه دا ورته چینجوم اوس کله چې دا چینج کړو نو ګوره هغه چینج صحیح شو
وینډوز 10 کې که چېرته لري دلته دغه مکمله چینجېږي او دلته ګورئ ورته د بعضې هغه ځای نه رنګونه چینجوي او که چېرته مثال نه غواړئ نو بیا یې ورته کولی شي مثال له دې کلر نه د خوښ کولی شي مثال دلته کسټوم کلر ورته انتخاب کسټوم کلر داسې انتخاب کړو بیا کولی شي خپله رنګ ورته جوړ کړي مثال ما دا رنګ جوړ کړو نو دا به ورته ډان کړي له ډان څخه به وروسته ګوره دغه رنګ سیده اپلای شي په هر شي باندې دلته صحیح شو یې مثال ګوره اوس راځو دلته اوس موږ ته لیکلی شي دو ځای کې بیا لیکلی شو اکاونټ کلر ان سټارټ ان ټیسټ بار دا غیر فعاله ده دلته کار نه کوي کله چې سټارټ بټن ته ولاړ شم نو دا رنګ غواړي چې مثال په سټارټ بټن او ټیسټ بار باندې اپلای کړي دا به ورته آن کړي صحیح شو خو دا کار نه کوي او بل دلته اکاونټ کلر ان ټایټل بار ټایټل بار خو پېژنئ کله چې مثال زه نوټ پاډ پروګرام را خلاصوم اوس راځم ورته نوټ پاډ پروګرام را خلاص کړم نوټ پاډ پروګرام څخه دا بار ټایټل بار څه رقم ده سپین ده که وایسې نه دا کوم رنګ سما انتخاب کړی دغه په اپلای کړه نو دا ورته آن کله آن څخه وروسته ګوره دا هم په دغه رنګ ده اوس راځه بیا نوټ پاډ پروګرام ته راشه کله چې نوټ پاډ پروګرام ته راغلی ګوره ټایټل بار یې په کوم شکل سره شو شین شو صحیح شو مشکل خو نشته بیا کرنټ دلته دیمز بیا کله چې دیمز ته ولاړ شي په یو خپل حالت بیا راځو له دیمز څخه وروسته دیمز له کلر څخه دیمز لرو کوم رنګونه مثال غواړئ کومې صفحې غواړئ چې ورته تبدیلي کړئ کولی شئ مثال له دې ځایه ورته واخلئ یا کسټوم باندې کلیک وکړئ کسټوم څخه ګوره اوس دلته کسټوم انتخاب دی که براوز ته ولاړ شئ براوز کې بیا نورې کولی شئ مثال نورې صفحې ډاونلوډ کړئ په هغو حالت کې ستا انټرنیټ فعاله وي نو دلته مختلفې صفحې درته راخلاصوي په هغو به کلیک وکړئ تاسو د دې ګیټ بټن راځي ګوره دلته ګیټ داسې بټن راځي په هغه به کلیک وکړئ نو هغه به په کمپیوټر کې ډاونلوډ شي بیا ډیسکټاپ آیکن راځي چې مخکې خبرې وکړې دلته بیا تکرار ده له هغه وروسته بیا راځم له دغه مخکې مې هم ویل اوس هم ویل صحیح شو بل له هغه وروسته دلته لاک لرو لاک سکرین دا کله چې سکرین کولپي نو دا په کوم شکل سره درته وښیي اوس راځه په دغه شکل سره ګوره دلته راځي مثال پیکچر دی که نه پیکچر ورته انتخاب کړئ له هغه وروسته کوم پیکچر دی غواړئ چې دا پیکچر ور چینج کړو ورته دا پیکچر دی اوس راځم کنټرول ال پریس کوم له کنټرول ال څخه وروسته ګوره دا صفحه راغله کرنه دا پر ریکارډ کې نه راځي صحیح شو او که چېرته مثال دغه نور ورته چینجوي مکمل یې کولی شي چینج کړي یا مثال دلته ګوره وینډوز دا ورته انتخاب کړه دا بیا په خپله هغه وینډوز خپله ورته انتخابوي او که چېرته مثال سلایډ شو رنګونه ورته انتخابوي نو کلیک وکړئ هغه وروسته دلته رنګونه راځي فقط درته مثال ګوره اډ البوم یو هغه دلته کلیک وکړئ هغو څخه وروسته مثال ته غواړئ چې څو صفحې یا خپل عکسونه ورته چینجوي نو بیا به راسې مثال یوه ورځ یو عکس بله ورځ بل عکس په هغو شکل سره صحیح شو نو هغه عکسونه به ورته انتخابوي له عکسو څخه وروسته کولی شي مثال دا عکسونه نو دلته باید رنګونه ګوره دلته ریمو پیکچر او براوس ولې رنګونه نه راوړئ باید رنګونه راوړئ ښه او که غواړئ چې مثال دا پیکچر یې ریمو کړي ریمو باندې کلیک وکړه عکس چې ده لاړ بس مشکل خو نشته دا ګورئ دلته هم بیرته راځو دیم دین څخه وروسته مثال غواړئ څو عکسونه ورته ولګئ بیا راسه کسټوم باندې کلیک وکړه له براوز څخه براوز دیم ته خو نه دلته کسټوم کرنټ ښه نو دلته سیده رایټ کلیک له وروسته ساوند نو دلته هغه اپشن نشته صحیح شو غواړئ چې مثال څو صفحې عکسونه ورته انتخاب کړئ په مثال 10 ثانیو کې 80 ثانیو کې دا اتوماتیک تبدیلیږي نو دلته فقط کولی شئ مثال په دغه ځای کې دا ورته انتخاب کړئ یا مثال ګوره دا اوس ورته انتخاب سره مکمل هغه یې سیده چینجي کړئ هم مثال دا ورته انتخابوم یا مثال دغه ورته انتخابوم هر یوه داسې ورته انتخابوله دا ټول کلرونه هر شی سیده له هغو سره چینجېږي بس ده تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لرئ مشکل نشته